جلالي د افغانستان د راتلونکو په اړه څلور برخلیک ټاکونکي موضوعات په ډاګه کړل. دا چې دغه موضوعات څه دي جزئیات را سره ویډیو کې وګورئ او چینل هم سبسکرایب کړئ. سلام درنو لیدونکو، ستړي مه شئ. د افغانستان د کورنۍ چارو پخواني وزیر ډاکټر علي احمد جلالي په یوه تلویزیوني مناظره کې د افغانستان د راتلونکي په اړه څلور موضوعات برخلیک ټاکونکي وګڼل. د هغه په باور له دې موضوعاتو یوه دا ده چې طالبان له افغانانو سره تفاهم او خبرو ته چمتو کیږي، خو د پوځي فاتحانو په توګه غواړي پاتې شي. د طالبان د مخالفانو فاشلي دریځونه او بې پروګرامي د هغه په باور بله مهمه موضوع ده چې کوهل شي ښایي د افغانستان د راتلونکي مسیر په ټاکلو کې رول ولري. د دې ترڅنګ ډاکټر جلالي د طالبانو په اړه د سیمه ییزو هیوادونو فاشلي دریځونه هم د وضعیت د ګونګ والي بل عامل بولي او وایي د ملګرو ملتونو سرمنشي څه موده مخکې په دوحه کې د سیمه ییزو هیوادونو له ځانګړو استازو سره د غونډې پر مهال د افغانستان په اړه د سیمه ییزو هیوادونو د دریځ په متحد کولو کې ونه توانېدو. علي احمد جلالي وروستۍ موضوع د طالبانو د اوسني اتحاد دوام یادوي او شکمن دي چې د دوی ترمنځ قومي او سمتي اختلافات به طالبان یو موټی ونشي ساتلی. د جلالي په خبره کو له دې موضوعاتو سره په هر یوه کې بدلون راشي د افغانستان د راتلونکي مسیر د بدلیدو اټکل ورسره کیدی شي. ډاکټر علي احمد جلالي په خپله تازه مرکه کې پاکستان تورن کړ چې د جمهوري نظام له سقوط وروسته یې د طالبانو په اړه د خواشبینۍ رامنځته کولو لپاره د په مشرۍ د موقت حکومت د جوړېدو اوازه ګډه کړې وه.